چې یاره داسې کار به وکړو د دې شعبان دا 13مه به یو کم 13مه به هم روژه کړو دا 13مه به هم روژه کړو. ولې؟ احتیاطاً دا حرام دي. او ځکه حدیث کې د راځي رسول صلی الله علیه وسلم صحابي وایي چې چا چې د شک دا روژه ونیوه فقد عصى ابا القاسم صلی الله علیه وسلم، دې سړي د رسول صلی الله علیه وسلم نافرماني وکړه. نافرماني د چا وکړه؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. نو د شک روژې نشته. دویمه خبره دا ده دین اسلام ولې منع کړې ده؟ منع یې په دې کړې ده چې د نفلو او د فرضو په منځ کې فرق راشي. ښه رسول صلی الله علیه وسلم وایي الا دا که یو سړی خپلې روژې نیسي هغه دې نیسي. خپلې روژې څنګه دي؟ لکه یو سړی دی هغه د میاشتې د 3 ورځې روژې نیسي هره میاشت، صحیح ده؟ او د شعبان کې هغه کله ونیوي؟ د اخره کې ونیوي، بلکل د رمضان نه مخکې. روا دي که نه دي روا؟ روا دي. ښه یو سړی دی هغه د پیر او د جمعرات د ورځې روژې نیسي او د جمعرات د ورځ د رمضان نه بلکل مخکې راله، د جمعې په ورځ روژه ده، رمضان دی او جمعرات له دې روژې نیسي. نیوی شي که نه شي؟ نیوی شي. یو سړي منښته کړې ده چې زه به د شعبان د میاشتې د اخرني 2 روژې نیسم، خبرې د لاسه یا اسې روژې نیوی شي که نه شي؟ نیوی شي. خو دا چې صرف په دې نیسي چې دا شکي ده، کیدی شي رمضان داخل شوی کیدی شي نه داخل شوی، نو دا حرام دی، دا روژې به نه نیسي. بله مسله ګوره دا ورسره یاده کوي ذهن ته مې راله، د رمضان د میاشتې دا روژې نیوه دا د هجرت په 2م کال لازم شوي دي. نو رسول صلی الله علیه وسلم څو رمضان روژې نیولي؟ 9 کاله رسول صلی الله علیه وسلم د رمضان روژې نیولي دي. ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی په 11م کال کې، خو د 11م کال په ربیع الاول میاشت کې رمضان ته لا نه رسېدل. نو 9 رمضان رسول الله صلی الله علیه وسلم روژې نیولي دي. ورسره دا مسله یاده کوي چې رمضان د روژې نیوه په موږ خو لازم دي، په پخوانو امتونو باندې هم روژې نیوه لازم دا داسې عبادت دی چې ټولو امتونو باندې ټولو امتونو باندې. اوس دا موږ ته پته نشته چې د هغوی د روژو نیوو طریقه هغه داسې زموږ دی په شان وه که نه څه فرق پکې و، کیدی شي و کیدی شي نه و، د الله ته پته ده. خو موږ ته صرف دومره پته ده چې پخوانو امتونو باندې هم د روژو نیوه دا و، دا عبادت په هغوی باندې و. ښه یو حدیث کې داسې هم راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي اذا انتصف شعبان فلا تصوم، کله چې د شعبان د میاشت نیمې ته ورسي د دې نه بعد به روژې نه نیسي. دا حدیث امام ابو داود راوړی. دې څه مطلب دی؟ دې مطلب دا دی حالانکه حدیث کې دا راځي د ام سلمه رضی الله عنها د عایشه رضی الله عنها چې رسول صلی الله علیه وسلم د رمضان نه بعد کې د یو میاشتې ډېرې روژې نیولې دي، نو هغه کومه ده؟ هغه شعبان. او دې حدیث کې وایي چې نیمې ته ورسي بیا به روژې نه نیسي. دا د هغه چا دپاره دی دا حدیث چې هغه د نیمې نه بعد روژې په دغه اعتبار سره نیسي. د شک یا دا چې انتظار یې کو ډډه یې لګولې چې یاره دا نیمې ته ورسي بیا به شروع کوم، نو دی اوس ځان کمزوری کوي، دی ځان کمزوری کوي. خو که یو سړی د میاشتې د اول سر نه روژې نیسي نو نیسي دی، بیا که دی 15 شعبان نه بعد روژې نیسي نو هم څه خبره نه. منځ کې پکې دا خبره راله چې دا کومه میاشت چې داخله شوه موږ پکې یو، د دې چې څومره روژې نیسي الله رب العزت د هغې ډېر اجر ورکوي. او د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې هغه به د شعبان دا روژې دومره نیوي چې سړي به وایي که څه دې کال ټول شعبان که څه روژه کوي. فایدې څه ده؟ سړی عادت شي. دا موږ ګوره د روژو سره نه یو عادت، د عرب خلک عادت دي. ولې؟ ځکه چې عرب ټول کال روژې نیسي، کله د میاشتې دا 3 روژې نیسي، کله په هفته کې دا 2 روژې نیسي، کله شعبان کې 1 روژې نیسي. موږ خلک په دې کې ډېر کوتاه یو پښتانه. نو بیا چې کله روژه راشي بیا زموږ دغه عادي زموږ عالم لیدلی رمضان کې بیا په واوره باندې مرګونه کېږي. یو پیر پکې ویډیو راغلی و په واوره یو بل ویشتو. ولې؟ ځکه چې دا خلک 11 میاشتې یو سړي ځان نه دی منع کړی د خوراک څښاک،
11 میاشتې او एकदم دی دا عبادت شروع کړي نو دی به پازابیږي نه، ستړی کېږي به نه، نو سړي ته ګران دی. خو چې ته پسې په دې شعبان کې یو څو ورځې روجې ونیسي که نه، نو الله رب العزت به تا د عبادت سره عادت کړي او دا به تا ته اسان کړي دا عبادت. نو رمضان به د باندې ښه ښکلی تېر شي، نه به دې بیا روژه سر ته خېږي او نه به خپو ته راکوزېږي، ځکه چې ته به ورسره عادت وي. د هغې نه بعد حدیث راوړی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا رأیتموه فصوموا، کله چې تاسو د رمضان د میاشتې روجې عفوا د رمضان د میاشتې سپومۍ وینئ نو روجه کوئ به، و اذا رأیتموه فافطروا، او کله چې سپومۍ وینئ نو بوزه کوئ به. دغه سپومۍ به د کومې میاشتې بیا؟ شوال. فإن غم علیکم، نو که چېرته تاسو میاشت ویننئ د وریځو د لاسه د دوړې د لاسه بله څه مسله راله او تاسو میاشت ونه لیده فاقدروا له، نو بیا ول اندازه ولګوئ. اندازه بیا څه د بل حدیث کې راغلي دي چې 13 ورځې به پوره کړئ، 13 ورځې به پوره کړئ. ها دې حدیث کې ډېرې مسلې دي، زه یو څو ذکر کوم په تادۍ سره. اولنۍ مسله هغه دا یاده کړئ د رمضان د میاشت نه ده، دې کې د یو سړي ګواهي کافي ده چې یو کس ووایي چې ما میاشت لیدلې ده او هغه ثقه او رښتینی سړی نو دا کافي ده. او په دې دلیل دا دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی، وایي خلکو میاشت لیدلې وه، زه په رسول وسلم پسې لاړم چې یا رسول الله ما هم لیدلې ده، یعنې زه یو کس ورلم. نو رسول وسلم په خپله هم روژه کړه او خلکو ته یې هم وویل روژه به نیسي. دا ښه صحیح حدیث دی. هر چې د اختر د میاشت ده نو دې کې 2 کسان پکار دي. څو؟ 2. د رمضان د میاشتې لپاره یو پوره دی او د شوال دا 2 پکار. ولې شوال دا 2؟ هسې ستا زړه ته به څه راځي؟ بارک الله فیک. ځکه چې یو میاشت خلکو روجې نیولې دي نو ستړي شوي دي، نو کیدای شي اوس یو کس پکې داسې راشي چې سړی شوی ده او ما سپومۍ لیدلې ده، موږ وایو نه 2 کسان پکار دي، 2 رښتیني کسان، هم رښتیني کسان پکار دي، موږ ته پته چې دا سړی رښتینی دی. ها بله مسله دا یاده کوئ که چېرته سړي ته پته ولګي د ورځې، یعنې د ورځې تا ته پته ولګېده چې د رمضان سپومۍ پرون ښکاره شوې، میاشت ښکاره شوې ده او ده ته پته کله ولګېده؟ د ورځې، یعنې د دې چې کومه ورځ کېدی ده د رمضان اولنۍ ورځ ده خو ده ته پته نه وه، نو دی به څه کوي؟ دا باقي ورځ به، او دا زه تحقیقي چې کوم قول هغه به ذکر کوو، تفصیل ته ضرورت نشته، دی به دا باقي ورځ چې دی دا باقي ورځ به خوراک څښاک دا نه کوي. ولې ځکه ته خو پته ولګېده چې باقي چیرې دا رمضان دی او بیا به د دې ورځې قضا راوړي، بیا به د دې ورځې قضا راوړي. حدیث کې داسې راځي د عاشورا د روژه ما تاسو ته ووایي چې مخکې یې دې نیوسه لازم. نو صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې رسول الله وسلم یو کس ته ووایي اعلان وکړه د عاشورا د روژې په باره کې، که چا دا روژه نه نیولې نو روژه دې ونیسي، او که چا پکې خوراک کړی نو هغه دې د ماښامه پورې بیا ځان د خوراک نه بند کړي. نو موږ دا وایو که یو سړي ته د ورځې پته ولګېده چېرې دا خو د رمضان میاشت نو دا باقي ورځ به خوراک څښاک نه کوي د نور ډوبېدو پورې، او بیا به د دې ورځې به قضا راوړي. ولې به قضا راوړي؟ د اول سره نه نیولې. بله مسله هغه دا ده د خلکو روژه ده، چېرې جي دا روژه 13مه ده، ولې ځکه چې دوی سپومۍ نه وه لیدلې. سبا له پته ولګېده چې خو د اختر اولنۍ ورځ ده، سپومۍ لیدی شوې ده، یا چې د علاقې والا خبر نه و یا بله څه مسله وه، نو اوس به دوی څه کوي؟ بس دوی به د دې مسله اسانه ده، د روژه د دوی ماته ده، دا روژه نه ده. ښه د اختر د مانځه سره به څه کوي؟ که چېرته ټیمي نور زایله کېدو پورې لا ټیمي نو دوی دې د اختر لمونځ وي، که نه د اختر لمونځ دې په 2مه ورځ وکړي.
او دې کې یو حدیث دی امام عبدالرزاق راوړی دی چې بعض صحابه کرامو نه یو پیر داسې وشو چې د شوال د اختر د میاشت ونه لیدی شوه فاصبحنا صیاما سهار له موږ ټولو روژه کړه چې رمضان څو ورځې شو 10 شو په دې کې څه کسان رالو د رسول سلم خواته او د ورځې د اخرنۍ برخه وه هغوی ګواهي ورکړه یا رسول الله موږ خو پرون میاشت لیدلې ده موږ میاشت لیدلې وه نو رسول صلی الله علیه وسلم خلکو ته امر وکړو چې دا باقي ورځ خوراک څښاک کوئ او سبا به موږ د اختر لمونځ کوو ولې به سبا کوو وخت نه وخت تېر شوی د اختر د مانځه وخت کم دی کم نه دی دا موږ د مانځه په مسایلو کې ذکر کړه نو که چېرته داسې تا سره وشوه نو بیا حل هغه دا دی لویه مسله او چې ټول کال پې زموږ په ملکونو کې جاخي هغه بیانوم درته مختصر چې یو ملک کې میاشت ولیدی شوه ایا ټوله دنیا کې به خلک روژه کوي او ټوله دنیا کې به خلک اختر کوي که نه هر ملک والا هرې علاقې والا به په خپل رؤیت باندې اعتماد کوي او په هغې به عمل کوي زمونږ چې خپل کوم زړه مطمئن دی د هغه علماو په رای او په قول باندې چې اختلاف د مطالعو دا معتبر دی د سپومۍ د راختو د ځایونه چې دي دې کې اختلاف دی ټول ځایونو کې په یو ځای سپومۍ نه راښکاره کېږي نو چې دې کې اختلاف دی نو دا اختلاف معتبر دی څنګه معتبر دی پښتو کې لنډه ده چې کوم ځای کې سپومۍ ولیدی شوه هلته دغه خلک به روژه کوي چې کوم ځای کې سپومۍ نه ده لیدی شوې هلته روژه کول نشته په کوم ځای کې د اختر سپومۍ ولیدی شوه میاشت ولیدی شوه دا خلک به اختر کوي په کوم ځای کې نه ده لیدلې هلته به اختر کوي داسې نشتي چې یاره په سعودي عرب کې لیدی شوې ده بس په ټوله دنیا لازم شوه نه سعودي عرب نه یو ځای کې قرآن کې دا خبر راغلی نه حدیث کې چې یاره تاسو به سعودي عرب ته ګورئ یا د سعودي عرب نه علاوه بل ملک ته به ګورئ یا به تاسو پاکستان ته ګورئ که پاکستان کې ښکاره شو په ټوله دنیا کې ده یا به افغانستان ته ګورئ نه اختلاف د مطالعو دا معتبر دی چې کله سپومۍ ولیدی شو او ملک کې اعلان وشو چې سپومۍ لیدی شوې ده به دا خلک به روژه کوي یا سپومۍ نه ده لیدی شوې به دا خلک به نه روژه کوي یا دا خلک به نه اختر کوي او حدیث کې دا راځي رسول الله وسلم وایي الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون روژه هغه ده چې ټول خلک یې روژه کوي ټول علاقه روژه کوي او اختر هم حقه دی نو ته به کې د ځان نه دا مسله نه راوباسي چې نه جي زمونږ خو د سعودي عرب سره دا سیسټم دی او زمونږ د پلاني ملک سره پلاني سره دا ته به کې دا خبره نه کوي الا دا که په یو ملک کې اوس یو ملک کې ټولو علماو او د مشرانو فیصله دا ده چې زمونږ به روژه هم د سعودي سره او زمونږ به اختر هم د سعودي سره نو بیا په دوی سره چې اوسېږي نو اختلاف به نه جوړوي هم دوی سره به روژه کوي هم دوی سره به بوزه کوي لکه څنګه چې د حدیث کې دي چې خلک روژه کوي ته روژه کوه چې خلک بوزه شي ته بوزه کېږه کم ملک کې چې دا طریقې چې هغوی خپله سپومۍ ویني چې سپومۍ هغوی ویني اعلان کوي اعلان یې وکړو چې روژه نشتي نو ته به پکې د ځان نه بیا دا دغه نه کوي چې نه جي موږ خو د سعودي عرب هغې سره نیسو موږ خو جي د پلاني هغې سره نیسو دې ته اختلاف جوړول وي بعض دا وایي د اختلافات ختمول غواړي څنګه به یې ختم کړو مولوي صاحب وایي داسې به یې ختم کړو چې ټول به د سعودي عرب سره روژه کوو او سعودي عرب سره به اختر کوو نو زه ورته دا خو ته اختلاف جوړې اختلاف ختمول خو دا و چې هر ملک کې کوم اعلان وشي په هغې دې عمل کېږي اختلاف ختم نشو ختم شو بله مسله لویه مسله زمونږ د سعودي عرب سره یا د پاکستان او انډیا او افغانستان او بل ملک سره کار نشته مسله د سپومۍ ده په بعضو ملکونو کې سپومۍ او میاشت د سعودي عرب نه مخکې لیدی کېږي دې سره به څه کوو اشکال دلته راځي لکه که موږ دا ووایو چې په دنیا کې په یو ځای کې هم سپومۍ ولیدی شوه نو په ټولو مسلمانانو لازم شو چې بیا به روژه کوي یا به اختر کوي صحیح شو موږ تا سره ومنله بیا دا سعودي عرب ولې خاص کوي
ځکه چې بعضو ملکونو کې خو د سعودي عرب نه مخکې میاشت راښکاره کېږي، بیا خو موږ له پکار چې د هغوی سره یو شو. ورسېدي تاسو ما به یې نقطه کوي. لکه تېر شوي کال 3 ملکونه داسې وو چې هغوی د سعودي عرب نه یو ورځ مخکې روژه کړې وه. ولې هغوی موږ میاشت لیدلې ده او مسلمانان دي. ته ټول ملک ته څنګه وایې چې تاسو دروغجن یې؟ ټولو ته ته ویلی چې ته دروغجن یې؟ څه کافران خو نه دي، هغو هم عبادت کوي. هغه وایي موږ میاشت لیدلې ده، حکومت ورته اعلان کړی دی چې بس روژه شوه. په سعودي عرب کې بیا سبا له روژه وه. نو دقه علماو بیا دا وایي موږ د سعودي عرب سره روژه کوو. نو دا خو ته د خپلې فتوې هم خلاف لاړې. ستا فتوه خو دا ده چې کوم ځای کې سپومۍ ولیدی شوه ټول به روژه کوي. نو سپومۍ خو مخکې لیدی شوې ده او هغه هم مسلمانان وو، کافران خو نه وو. نو ځکه زموږ خو خپل ځاني الحمدلله زړه په دې مطمئن دی چې خبره د سپومۍ د رؤیت سره تړلی شوې ده. په کومه علاقه کې چې سپومۍ ولیدی شوه او اعلان وشو چې سپومۍ لیدی شوې ده، بس ته به د هغې تابع. اعلان وشو نه ده لیدی شوې، ته د هغې تابع. دویمه مسله دلته ډېره اهمه. بعض خلک راشي موږ ته وایي چې زموږ د ملک دا کومه کمیټي چې ده او په دې کې بریلی دی او په دې کې دروغجن دي او په دې کې دوکهباز دي او په دې کې دغه دي او په دې کې داسې دي، زموږ پې یقین نشته. یو خبره زما دا یاده کوي، بریلیان هم که عقیده کې موږ سره اختلاف لري، هغوی هم د رمضان د میاشتې د روژې عبادت ګڼي او رکن یې ګڼي. هغوی هم دا عبادت کوي، څه ګپ نه لګوي یا بل څوک چې دی. دویمه خبره دا ده که موږ داسې ووایو چې موږ ته یې دروغ ووایي. اوس موږ سره خو داسې آلات نشته چې موږ پې سپومۍ پخپله وکړو، خو موږ ته داسې وویلی شو چې میاشت ښکاره شوې ده او موږ ته یې دروغ ووایي. ځه داسې به ومنو لږ ساعت له چې صحیح شو، زه موږ ته یې څه ووایي؟ دروغ. قیامت په ورځ الله ما نه رانیسي، همدغه مشران به رانیسي. زه خو ما ته خو وویلی شو چې موږ سپومۍ لیدلې ده، اعلان وشو په ټول ملک کې میاشت ښکاره شوې ده، روژه ده جي. ما خو روژه کړه، الله ما نه رانیسي. الله به هغه څوک رانیسي چا چې په دې کې بې احتیاطي کړې ده. نو موږ ته خو مسله اسانه ده الحمدلله، خو موږ یې په زور ګرانوو. زموږ خو الله ذمه فارغه کړې ده. اوس هر سړی خو د کور په چت باندې مشینان نشي لګولی چې میاشت به ګوري. نه هغه پخوانی موسم دی او طریقه ده او علاقې دي چې هر څه پکې صفا ښکاري، بلډینګونه دي، آبادیانې دي، لیټونه دي. سپومۍ اوس داسې خو نه ښکاري څنګه چې مخکې ښکارېده میاشت. نو اوس هر سړی به څه کې دا مشین به یې لګولی ناست به چې کله موږ ته وویلی شو او مسلمانان دي، کافران هم نه دي، مسلمانانو اعلان وکړو چې میاشت لیدی شوې ده، بس موږ میاشت لیدی شوې بیا عمل وکړو. که دوی دروغ ووایي نو څوک ذمهوار دي؟ همدغه مشران. نو تاسو ښه مطمئن خپل عبادت کوئ، ښه مطمئن، په دې کې مه شکي کېږئ، ښه مطمئن خپل عبادت کوئ. ټول مسلمانان چې څومره هم دي په دنیا کې، هغوی ته چې د هغوی د مشرانو د طرف نه کوم اعلان کېږي چې میاشت لیدی شوې ده یا نه ده لیدی شوې، په هغې دې عمل کوي. زه صرف د خپل ملک مسله نه بیانوم، ما څه ووایي ټوله دنیا کې چې کوم دي. اوس که هغه مشران د سعودي عرب سره روژه کوي او اختر کوي، نو ته به هم د هغوی سره یو ځای روژه کوي او اختر کوي، اختلاف به نه جوړوي. که چېرته هغه وایي چې نه موږ پخپله میاشتینو او بیا اعلان کوي، نو ته به د هغې تابع، د هغې باندې به عمل کوي. دا مسله ما په ډېرو ځایونو کې ذکر کړې ده او صرف خبره په دې ختموم. د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما یو روایت دی، دې کې دا په توجه سره وایم. هغې کې دا دی چې قریب دی لاړو معاویه رضی الله عنه پسې شام ته. قریب رحمه الله لاړ په چا پسې؟ معاویه رضی الله عنه پسې شام ته. معاویه په دې شام او په دغه علاقو باندې ماشي. نو هغه پخپله وایي په ما باندې د رمضان د میاشت راله او زه په شام کې وم، په سوریه کې، اوس ورته سوریه وایي. نو موږ میاشت ولیده د جمعې په شپه، اوس دې ته غوږ کېږدئ ښه. موږ میاشت د رمضان ولیده کله؟ د جمعې په شپه، او زه وم په کوم ځای کې؟ په شام کې وم. مدینې ته چې زه واپس رالم نو د میاشت اخرنۍ ورځې، مدینې ته چې زه رالم د میاشت اخرنۍ ورځې وې. نو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ما نه تپوس وکړو د دې قریب نه، تاسو میاشت کله لیدلې وه؟ د رمضان د میاشت تاسو کله لیدلې وه؟
وی ما ورته وی چې رأیناه لیلة الجمعه، موږ خو په شام کې د رمضان میاشت د جمعې په شپه لیدلې وه. وی بیا ما ته وی چې تا لیدلې وه؟ عبدالله بن عباس ورته وی دا اوس مدینه کې لیدلې، ده نه تپوس کوي تا لیدلې؟ هغوی ما هم لیدلې وه ورآه الناس، او خلک هم لیدلې وه. نو بیا معاویه رضی الله عنه امر وکړو چې به زمونږ روژه شوه. نو هغه ورته وی تاسو دې ته اوس غوږ کېږدئ. عبدالله بن عباس ته وی تاسو وی لکنا رأیناه لیلة السبت، موږ خو د خالي په شپه لیدلې ده. یو مسلې ته متوجه ده که نه؟ موږ کله لیدلې؟ د خالي په شپه. موږ خو به روژه نیسو چې یا 10 پوره کړو یا سپومۍ وینو. ولې ځکه چې موږ یوه ورځ تاسو نه وروسته شوي، یعنی په شام کې رمضان کله شروع شوی دی؟ د جمعې په ورځ. یا موږ به وایو چې رمضان میاشت ننوتې ده د جمعې په شپه، او په مدینه کې د خالي په ورځ اولنۍ روژه وه. نو موږ به یا 10 پوره کوو یا به موږ میاشت انتظار کوو. وی ما ورته وی چې اولا تکتفي برؤیة معاویه، نه نو د معاویه چې دا سپومۍ لیدلې ده قریب ورته ووایي دا پوره نه ده. معاویه ولې لیدلې نه وه؟ مشر د علاقې. وی راته وی چې لا نه، هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ ته دقه شان امر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی چې په دې څه ورسېدی که نه. نو ګوره شام ته مدینې ته دومره لرې علاقه هم نه ده، دغه شام دی او دا مدینه ده. خو هلته رمضان د هفتې په ورځ د جمعې په ورځ دی، دلته رمضان د هفتې په ورځ دی. که چېرته یو ځای کې سپومۍ چې راښکاره شي دا په ټوله دنیا کې شوه، نو بیا په کار دا وی چې رمضان په شام کې او په مدینه کې د جمعې په ورځ وي. ورسېدی پرې الله رب العزت یې موږ پوه کړي په دین باندې. او بل چې ګوره زه داسې تاسو ته یو مثال درکړم د دین چې ښه ذهن پې کولی شي. چې دلته مازدیګر 4 بجې دلته په پاکستان کې څو شپږ که نه ماښام اذانونه به هلته شوي که نه وی شوي به یي که نه. لکه اوس رمضان راشي والله دې موږ ته راورسي، رمضان راغی او مازدیګر 4 بجې دي او ګرمه ګورمي ده، څوک سموسې او څوک پکوړې او څوک جومات کې ناست او څوک درسونه او شونډې د خلکو وچې شوي. هلته خلک د روابزه شربت څکي. ولې؟ هلته ماښام راغلی دی، شپه راغلی ده. نو که داسې موږ دا ووایو چې هلته شپه راښکاره شوې ده او سپومۍ چې به کوم ځای کې ولیدی شو نو ټول خلک به پرې عمل کوي، نو بیا خو به دلته هم دې خلکو ته وایي چې هلته شپه راښکاره شوې، تاسو هم دلته روابزه باندې بسم الله ووایئ کجوره شروع کړئ. هلته خلکو روژه ماته کړې ده. نو ته اوس دې ځای کې سوچ وکړه، نه هلته موږ انتظار کوو څه ته؟ هلته انتظار کوي هغوی شپې ته، موږ دلته انتظار کوو څه ته؟ شپې ته. همدغه شان هلته به هغوی انتظار کوي سپومۍ ته، موږ به انتظار دلته کوو سپومۍ ته. نه به هغوی زموږ طرف ته کښېني نه به موږ هغوی ته. اوس وایي سعودي عرب کې خو سپومۍ ولیدی شوه. زه تاسو نه دا تپوس کوم، زموږ د مشرانو سره موبایل وي، زموږ د مشرانو سره ټیویان، زموږ د مشرانو سره داسې جهازونه وو چې هغوی په 2 غنټو کې 3-4 کې سعودي ته راتلی شو. نو هېڅ هم نه و که نه. هغوی به دا روجې او اخترې څنګه کولې؟ سوال چې میاشت به یې ولیده روژه به وه، چې میاشت به یې ولیده اختر به. دا خو اوس ته د سعودي عرب نه خبرېږي، موبایل داسې زر روالې او یاره سعودي کې خو اعلان وشو ښه، هغوی خبرېدو نه دی نه، هغوی خو نه خبرېدو. په میاشتو خو یوازې سفر وکړه. یو سړی دا وایي چې زه سعودي ته ځم چې سفر وکړم چې د دې میاشتې معلومات وکړم، نو یوه میاشت مخکې خو به ته راځي او چې بیا ځي خلکو به پکې اختر هغه جامې هم زړې کړي او ته به لا اوس موږ له خبر راوړي چې د اختر میاشت یې لیدلې ده که نه ده لیدلې. خو به موږ پکې
کیدای شي غټ اختر تیاری کوو ته لا موږ له اوس خبر راوړي نو څنګه چې به هغه خلکو میاشتې انتظار کوو چې یاره میاشت ولیدی شوه بس روژه ده به د ټول علاقې به روژه میاشت ولیدی شوه بوزه ده بس د ټول علاقې به بوزه وه همدغه طریقه ده الله موږ ته دا مسله اسانه کړې ده په زور به یې نه ګرانو چې نه جي اوس به موږ سعودي عرب ته ګورو موږ به اردن ته ګورو موږ به مغرب ته ګورو موږ به شام ته ګورو موږ به افغانستان ته ګورو موږ به انډیا ته ګورو دا خو مسله ګرانه شوه الله موږ ته مسله اسانه کړې ده نو پرېږدي د اختلافاتو دا کیسې په یو کور کې به د پلار چې دی اختري او د زوی به روژې یا د زوی به اختري لا به روژې بعض علاقې خو الحمدلله داسې دي چې هغوی ټول په یو دغه باندې اتفاق کړی هلته مسله واضح خو دا بعض علاقې نه دي زموږ په دې پښتونخوا کې ته ته به دا کرر ریبل کوې چې دې سړي ته د اختر مبارکي ورکړم او که نه د اختر په ورځ ولې کیدای شي چې روژې نو بس حالاتو ته به یې ګوري چې کپړې څنګه کپړې خو یاره مزېداري دي او سړی هم داسې غوړ زیړ دی او څه یې خوړلي دي نو لکه وینه پکې چلېدلې ده نه حالات یې برابر دي اختر دې مبارک خو که داسې مړ مړ دي ولیدو نو بیا معلوماتو کې دا زموږ دغه د اختلافات دی او حال دی الله رب العزت دې په موږ باندې خپل خاص رحم وکړي باقي مسایل به انشاءالله سبا بیانو او الله رب العزت دې رمضان موږ ته راورسي او الله دې ورته موږ ورسي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وکړه سوال ملك ولا وإن من هل يبقى على في ولا لو متن كذلك مثلا